د جنرال مبین مړی او ژوندی ورک دی. دا چې کورنۍ څه ویلي او طالبانو په کرزي څه بندیز لګولی، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان چې د مبین په څیر د خپل یو سرسخت ملاتړي ګیله او سالمه نیوکه نشي زغملی، نو نورو هیوادوالو سره به څه کوي؟ آیا دیکتاتوري د حل لاره ده؟ د جنرال مبین مړی او ژوندی ورک دی. نږدې یوه اونۍ کېږي چې د طالبانو استخبارات د خپل حکومت تر ټولو مشهور ملاتړي د کابل امنیې قمندانۍ پخواني ویان جنرال مبین نیولی، خو د ځایګي او روغتیا په اړه هیڅ معلومات نشته. د جنرال مبین کورنۍ نږدې ملګري او خواخوږي د هغه د روغتیا او فزیکي امنیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو له استخباراتو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د هغه کورنۍ یوې غړي رسنۍ سره په خبرو کې ویره ښودلې چې ښایي د طالبانو استخباراتو په مرموز ډول جنرال مبین ووژني. کورنۍ وایي هغه وخت چې خلکو لا خپل مخ نشو ښکاره کولی، نو جنرال مبین به د امارت لپاره ژوندۍ خپرونې کولې او د امارت په ملاتړ به یې تبلیغات کاوه، خو اوس یې په تشه نیوکه هم نیسي. دوی وایي که مبین ګنهګار وي علني محاکمه دې شي، او که چیرې څه ګناه یې نه وي کړي، نو ولې تر اوسه د برخلیک په اړه حکومت معلومات نه ورکوي؟ طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عام خلک او حتی د جنرال مبین فکري مخالفینو هم د هغه نیول کېدل غندلي او د بیان ازادۍ خلاف کار بللی دی. بل خوا د کرزي د ملاقاتونو لیست طالب استخبارات جوړوي. زاویې نوس معلومات ترلاسه کړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کور په دروازه کې موظف طالب استخبارات له ښاغلي کرزي سره د هر ملاقات کوونکي نوم، ټلیفون شمیره او د کتنې هدف ثبتوي. د ګلبدین حکمتیار، ډاکټر عبدالله عبدالله او شمېر نورو پخوانیو مشرانو او سیاسیونو د ملاقاتونو لیستونه هم په همدې ډول څارل کیږي. همدارنګه طالبان یو ځل بیا ښاغلي کرزي له بهرنۍ سفرونو منع کړی او په وروستي ځل چې کله غوښتل د ایران ولسمشر په بلنه هغه هیواد ته ولاړ شي، نو طالبانو راګرځولی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.